السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ په یو نمبر باندې په دوو موبایلانو کې واتساپ استعمال کړئ، یعنی یو واتساپ په دوو موبایلانو کې استعمال کړئ. او دوستانو ګوره مخکې به تاسو په یو نمبر باندې په یو موبایل کې واتساپ جوړولی سوای، په یو نمبر باندې تاسو په دوو موبایلانو کې واتساپ نه سوای جوړولی. کله چې به تاسو په هغه نمبر باندې په دغه موبایل کې واتساپ جوړ کړئ نو په دغه موبایل کې به ختم سو. کله چې بیا تاسو په هغه نمبر باندې په دغه موبایل کې واتساپ جوړ کړئ نو په دغه موبایل کې به بیا هغه واتساپ ختم سو، یعنی یو واتساپ تاسو په دوو موبایلانو کې نسوای استعمالولی. نو دوستانو په دې ویډیو کې تاسو ته یوه ډېره خوندوره طریقه درښیم چې د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ په یوه نمبر باندې په دوو موبایلانو کې واتساپ استعمال کړئ. نو ډېره خوندوره طریقه ده، ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې چې خبر شي او له دې چې فایده واخلي. نو نور وخت مو نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستان اول زه راځم په خپل موبایل کې واتساپ خلاصوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ چې ما په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. نو اوس زه غواړم چې دغه واتساپ په دغه دویم موبایل کې هم استعمال کړم. نو دا به زه اوس څنګه استعمالوم؟ اوس چې هر واتساپ تاسو هغه دویم موبایل ته اړوئ، اول به تاسو په هغه موبایل کې دغه واتساپ په دغه کونج کې درې ډاټه دي، سمپل به دغه درې ډاټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه درې ډاټ اپشن باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې موږ سره دریم اپشن دی د لینک ډیوایسز په نامه، په دغه لینک ډیوایسز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لینک ډیوایسز باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې موږ سره اول اپشن دی د لینک ډیوایس په نامه، په دغه لینک ډیوایس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لینک ډیوایس باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته د سکین کیو آر کوډ اپشن درکړي. نو دغه موبایل به تاسو په دغه ځای پرېږدئ. اوس به تاسو دغه دویم موبایل ته راسئ. په دغه دویم موبایل کې به تاسو یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډینګ ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده او په اول کومنټ کې تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډینګ درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. په دې کې موږ سره اول اپشن دی واتس ویب په نامه، په دغه واتس ویب باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په واتس ویب باندې کلیک وکړئ دلته اوس تاسو ته کیو آر کوډ درکوي. هغه کیو آر کوډ به تاسو په دغه دویم موبایل کې سکین کړئ نو هغه واتساپ چې هغه به دغه دویم موبایل ته هم راواوړي، بیا هغه واتساپ تاسو په دغه موبایل کې هم استعمالولی شئ. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ دلته موږ ته کیو آر کوډ راکړئ. په دې کې لاندې موږ سره یو ډېر ضروري اپشن ده. ګور په دې کې ده کیپ می ساینډ ان، که چیرې په دې ټیک مارک نو لګېدلی په دې به تاسو ټیک مارک ولګوئ. کله چې تاسو په دې ټیک مارک ولګوئ نو بیا بار بار له تاسو څخه دغه کوډ نه غواړي. په دغه اپلیکیشن کې به هغه واتساپ خلاص وي نو په دغه به ټیک مارک ولګوئ. نو به سمپله دغه بل موبایل ته راسئ او کوم کیو آر کوډ چې د دوستانو هغه به سمپله دلته تاسو سکین کړئ. نو کله چې تاسو هغه کیو آر کوډ سکین کړئ نو ګوره هغه دلته کې ایډ سو، دلته مو اوس هغه واتساپ راځي. دلته شاته راځم ګوره دلته اوس کوم میسجان دي، که نوي میسجان راځي یا زه یو چاته میسجان کوم هغه به دلته هم راځي او دلته به هم راځي. ګوره موږ په هغه اپشن ټیک مارک لګولی. اوس که زه چیرې دا ټوټل کلوز کړم، ګوره دا ما کلوز کړئ، ټوټل شان ما دلته کلوز کړو. اوس که زه چیرې بیرته راسم کوم اپلیکیشن چې ما انسټال کړی و دغه اپلیکیشن ته، په دغه اپلیکیشن ما کلیک وکړئ نو دغه رقم اوس ګوره د اول اپشن د واتس ویب په دې باندې ما کلیک وکړئ. نو اوس له ما چې بار بار هغه کوډ نه غواړي، هغه واتساپ چې ده دغه واتساپ چې ده دغه په دغه موبایل کې خلاص وي. نو انتظار ته کوو چې هغه واتساپ موږ ته راواړوي. ګوره هغه واتساپ به موږ ته دلته اوس راواړوي او هغه کوډ به هم نه غواړي. نو دغه رقم د ما انټرنیټ لیک سلو ده. ګوره تاسې پورته سپیډ هم کتلی شئ. نو داسې انټرنیټ تیز وي بیا مسله نه کوي، بیا ډېر زر راځي. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې هغه میسجان دلته هم شته او دلته هم هغه ټول میسجان شته، تاسو په خپله کتلی شئ. اوس که چیرې تاسو نوي میسجان له چا سره کوئ هغه نوي میسجان تاسو په دغه موبایل کې هم کولی شئ. اوس مثال ګوره ما دا ګروپ خلاص کړئ، دغه رقم په دې ګروپ کې ګوره دلته زه اوس میسجان هم کولی شم، هر شی کولی شم. لاندې ګوره که زه دې خواته راسم وایس میسج دلته کولی شم، د ټیکس میسج کولی شم، څه اټیچمنټ لیږلی شم، ټلیفون هم دلته تاسو ورکولی شئ. که چیرې تاسو دوستان د تاسو لاندې راسي ټلیفون هم ورکولی شئ. نو دغه رقم ګوره هغه ټوټل ګروپان شان دلته هم شته دلته هم شته. اوس که چیرې تاسو ته نوی میسج څوک راوکړي هغه به دغه موبایل کې هم راځي او په دغه موبایل کې به هم راځي. خالي دوستانو دغه یو اپلیکیشن له تاسو څخه انسټالېده غواړي، دغه یو اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او خپل مین واتساپ په دغه بل موبایل کې سکین کړئ. نو هغه واتساپ به دلته هم راسي، هغه میسجان به دلته هم تاسو ته راځي او دلته به هم تاسو ته راځي. او هو دوستانو ګوره دلته په دا لینک ډیوایس اپشن کې زه رالم دلته لینک ډیوایس اپشن ته. ګوره په دې کې دلته تاسې څلور یعنی یو واتساپ تاسې په څلورو موبایلانو کې هم کنیکټ کولی شئ. دلته د څلورو نور موبایلانو اپشن یې هم ورکړی ده. نو دغه رقم دوستانو د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې په یو نمبر باندې په دوو موبایلانو کې واتساپ استعمال کړئ. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ
او د داس نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه مو هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.